أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې دلته د تاریخي کسې غره په لمن کې د سلیو جمانده پر غاړه د سایي کمال خان کور ته نږدې د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو د مختلفو پارټیو سیاسي مشرانو دوستانو غړو او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکونانو د ټولو د مخه خو زه له ځان لخوا د پارټۍ د ټولو مرکزي رهبري لخوا د ټولو همدردانو لخوا د ضلع شیراني دلته د مشت اولسونو مراڼي هریپال او بابر ډیرو درنو عزیزانو د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې تاسې زموږ د دې ملي شهید جنازې ته ډېر لوی رنګ ورکړ ډېر درنښت مې ورکړ بیا مې د دوی فاتحې ته او بیا اوس چې کوم احتجاجي تحریک موږ چلولی دی په هغې کې په کوم ګڼ تعداد چې تاسې مشران سپین ږیري علما راغلي یاست موږ ته مې قدر راکړی دی موږ ته مې عزت راکړی دی الله رب العالمین دی تاسو ته قدر درکړي خدای دې زموږ د ننګ دا شملې نه بې عزته کوي عزیزانو ملګرو خو شکر دی پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ فکر بیانول ګران کار نه دی په تفصیل ملګرو خبرې وکړې زه به لږ لږ به راوګرځم که ځینې خبرې له ما پاتې شوې بیا مې وکړو عزیزانو تاسو ټول پښتانه خلک یاست دا په ایمانداري ومنئ چې موږ په دې ناپوهۍ نه یو اخته چې بس موږ عالمان خلک یو او تاسو خدای مکه په هېڅ نه پوهېږئ موږ وایي الف تی وایي الف موږ وایي ب تی وایي ب داسې نه ده عزیزانو موږ تاسو ټول ډېر درانه عزتمند غیرتمند خلک بولو په یوه سړي کار نه جوړېږي پښتانه وایي د یوه سپاره دوړه نه ولاړېږي د کام ناتار په کام راګرځي موږ راغلي یو دې له نه یې راغلي خدای مکه چې موږ په دې ناپوهۍ اخته یو چې موږ عالمان یو بس چې موږ وویل هغه ومني یا عزیزانو تاسو ته خواست کوو د ورور رنګ یې درته کوو د یو پښتانه رنګ یې درته کوو د یو مسلمان رنګ یې درته کوو راغلي یاست وخت مو ضایع کړی دی موږ ته مې احترام راکړی دی په تی د خدای هم پسې په تی د قرآن هم پسې زموږ خبرې د زړه په غوږو واوره که یو چا پښتانه عالم دین ته چا پښتانه مشر ته چا یو تبلیغي ته چا یو بل انسان ته زموږ په خبرو کې داسې یو خبره ښکاره سي چې هغه د خدای پاک د قرآن او د نبي صلی الله علیه وسلم د لارې مخالف وي موږ پر ته حق لرو موږ پر ته حق لرو راته ووایاست پټه خوله مه راته کښېنئ راته ووایاست بیا مې د سره وعده ده لا اله الا الله محمد رسول الله په ژوند یې ولا کوو که چیرې چا پښتانه ته دا تېر مجلسونو ملګرو وکړل تقریرونه یې وکړل داسې یو خبره ښکاره سي چې دا د پښتو د چوکاټ وتلې ده پښتانه خلک یاست داسې خبرې مه کوئ هم عزیزان موږ ته ورونه یو موږ ته راوښیاست که زموږ د خبرې نیمګړې ده تېر راپرکه یوه خبره موږ د تی سره نه منو د هغې معافي غواړو که داسې یو پښتون یي چې په اخلاص یې دا خیال وي چې کاکال یې ونیسي ویاست پښتانه خو ډېر آباد دي پښتانه خو ډېر په عزت دي پښتانه خو د روزۍ خاوندان دي پر پښتانه خو هېڅ بده نه ده راغلې د دې خبرې ما سیوا موږ هره خبره د تی سره منو
موږ راغلي یو عزیزانو بې غرضه نه یو راغلي نن خو احتجاجي جلسه ده بې غرضه د الله تعالی ډېر لوی پیغمبران هم چا کره نه دي تللي انسان چې یو ځای ځي غرض به خامخا لري یا به مسافر یي شپه به پر راغلی مسجد کې به ناستې مړۍ به غواړي یا به چا زورور په مخه کړی د تاسو به کومک غواړي یا به لار جوړه کوي پوښتنه به غواړي بې غرضه صرف الله پاک دی زموږ غرض سیاسي هم دی انساني هم دی پښتني هم دی موږ ته الله پاک دا ثواب راچولی دی او انشاءالله دا صحیح دی چې زموږ د دې قام عزت او خدای مکه بې عزتي سره شریکه ده او بیا زموږ د دې قام عزت او خدای مکه بې عزتي د دې خپل ټاټوبې د مځکې سره شریکه ده که دا مځکه د خپلو بچیانو په واک اختیار کې وه او دلته پښتانه د دوبۍ د مزدورۍ د خوارۍ راګرځېدلي وو د لې د کور په څنګ کې روزګار وو دا به خوندور ژوند دي د دغه دپاره موږ له زمانو ګرځېدو او لکه بچیانو چې هم وویل کشران هم وویل دغه خبره پر هغه ښامارانو بده لګېږي چې زموږ پر خزانو ناست هغه وایي څه یې کوي خو ما دې سره اخته کړي دي ها دې سره وژني سهار ماښام پر یوه کونډه موږ سره بې حسابه سره وژلي پر یو فوټ مځکه پر یو ایکړ مځکه موږ ټوپک په لاره واخلو بده ورځ مې جوړه کړې د کاله چې موږ ډېره بېعزمي ما کمزوري وکړو د کاله زموږ دا پیاوړی قام 2000 کسه موږ سره وژنو 2000 خلک بیخي ډېر خلک دي 2000 خلک چې موږ د هرې بلا په خوله کې ورکړو بلا به د موږ مخ واړوي موږ د کور د بدیو نه یو خلاص عزیزانو راغلي یو د ته څه دا غواړو د موږ سره عقل شریک کړي د موږ سره پوه شریک کړي د موږ سره غیرت شریک کړي که زموږ خبره نیمګړې د تې راپرکه که د غیرت مالګه کمه د تې ور واچوه که یو ځای بې پښتو دی هغه ته یې با کښېږده خو عزیزه زموږ ته رهبري وکړه زموږ رهنمایي وکړه سعید خدای وبخښي انشاءالله بخښلی دی زموږ کور ته راغلی یو پېښه وه رحیم صاحب ورسره و 2-3 ملګري نور شاید زیارتوال به هم ورسره و ویلی ول صاحب سر مو در مورچه لږ لوړ کړی دی دا ته یو پېښه سوې وه دا نورې کیسې نه وې ول صاحب سر مې در مورچه لږ لوړ کړی دی احتیاط غواړي ما ول سعید څه وکړو وایي خو به چې د ما سره بد دي د ما سره څوک ظلم کوي د هغې بعد عزیزانو واقعي لږ وخت بعد پر پارټۍ یو ډېره زوروره حمله روانه سوه په هغه کې د جهاز او د ټینکه ماسې وه د دنیا هره وسله ګار سوه او چې سرجمه یې کې پورته کښته تر سل بالا شهیدان ولاړو په ګولۍ سوی موږ دا خبره قطعا نه ده کړې موږ پښتانه یو موږ مسلمانان یو قرآن کریم علما ناست دي قرآن کریم وایي و خپل پیروکار ته چې کوم سړی قرآن کریم مني و هغه ته الله پاک حکم ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان وایي تاسې یو د بل سره کومک وکړئ د خیر او تقوا په کار کې ولا تعاونوا او کومک مه کوئ یو د بل سره على الاسم والعدوان د ګناه او بدۍ په کار کې موږ ته یې خبره راوړې ده که دا د خیر ده د پښتانه موږ اتفاق غواړو د پښتانه یووالی غواړو د پښتانه د وطن سره راټولول غواړو لکه رضا احمد وویل ملګرو تقسیم دي په یوه کور کې راوستل غواړو او په دې کې چې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي پر هغې باندې د پښتون ولس واک اختیار جوړو موږ ګرد ورک یو د
دا دلته چې په کوټې ښکاره کېږي یا په سوات کې یا په خټکو کې یا په مردان کې یا په مراڼۍ علاقه کې دا موږ په دې دوې منګولي د بل په چوپړ ګټلي دي دا موږ دا دوې منګولي خرڅې کړي دي کور مې پرې ایښی دی خور مې پرې ایښې ده لور مې پرې ایښې ده ځوانه ښځه مې پرې ایښې ده لکه د هوا مرغان په رزق پسې الوځو بیا په 3 کاله کې یو وار راځو د بچیانو په خوله کې څه دانې اچوو بیا د خدای په امان سلام علیکم دا الله پاک دا زموږ قسمت نه دی قسمت مولوي صاحب ناست دی قسمت په عربي ژبه برخه ته وایي الله پاک چې قومونو ته وطنونه ورکول الله غیرتي دی پښتون افغان غیرتمن بللی دی و پښتانه ته تر ټولو غني وطن ورکړی دی موږ دوبۍ له 25 پسې ځو دوبۍ په پټرول پیدا کړه تر د پټرول د مخه سمساره به یې ونیوله ټلیفونونه به یو بل ته کول چې تعال شیخه تعال سمساره مې نیولې ده غرمه زما میلمه یې پر یوه سمساره به سره میلمانه خواران الله پاک رحم وکړي تیل یې پیدا کړه خو دی تر موږ په دې بختور و چې دی د خپلو تیلو مالک بیا علما ناست دي په سوره رحمان کې الله پاک انسان ته خپل نعمتونه بیانوي فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان چې دا کم نعمتونه الله پاک په سوره رحمان کې بیانوي دا ټول په پښتونخوا وطن کې سته کجوري بیانوي انار بیانوي زیتون بیانوي دریابونه بیانوي اوبه بیانوي سره زر بیانوي سپین زر بیانوي چې تی بیانوي هغه په دې وطن کې سته چې موږ واکمن سو موږ د اختیار خاوندان سو او ورځ به راځي که خدا کول انشاءالله که مړونو یار لاس وله ورکوي د ولس زور د خدای زور دی که مړونو یار ولس لاس وله ورکوي پر دې نعمتونو به اختیار ستایي که زه مړ وم که ژوندی وم یاد یې ساته عرب به دلته مزدوري له تاله راځي فرنګی به مزدوري له تاله راځي انګریز به مزدوري له تاله راځي فرانسیسی به مزدوري له تاله راځي ځکه هغه قوتونه چې دا ویښ خلک راپاسوي بعد د لیوه د خولې چې هټ کاږي دی خشمیږي دی به که هغه له بدي دي څه به کوي نو عاجزانو موږ به یو کار کوو موږ مسلمانان یو موږ پښتانه یو ظلم به نه کوو د بل ځمکه نیول د بل پیسې خوړل په تجارت کې دوکه کول پلانا کول یا کمزوری بلل یا یتیم بلل یا خوار بلل دا ظلم دی دا به نه کوو او خپل حق بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده دا به هم نه کوو یعنې ظلم به په دې نه کوو چې ناروا دی خپل حق به دې نه پرېږدو چې زموږ حق دی پر حق سر ایښول داسې حکم دی د پیغمبرانو سرونه موږ نه غواړو سرونه د خدای ورځ لرې ده نه کوو جنګونه نه کوو لیکن یوه خبره ما هېڅ په ډاګه وکړو پاکه یې وکړو پاکستان موږ ملک دی خو زموږ یې په چپه شله تللی دی الله پاک په قرآن کریم کې وایي اعدلو هو اقرب للتقوی تاسې عدل وکئ تاسې به تقوا ته نږدې سئ په بېعدلي کې د پلار فرض یو پلار دی څلور زامن دي د دې زامنو سره انصاف نه کوي که سم تربیت ورکړی و ښکنځل به نه وکړي که نه و ورکړی دا خپل هم ځله وهي پر پلار هم کاڼې خلاصوي د ځان د ښځې سره د نکاح ښځه د نکاح ښځه چې د دې سره انصاف نه وکړي پر ژوند ولکه خوند واخلي پاکستان ماما پاکستان په بې انصافي چلوي بیا وایي زه یې جوړوم او ښځې به ورشه به یې جوړ کړي په بې انصافي ملکونه نه چلیږي په بې انصافي کور نه چلیږي په بې انصافي کلی نه چلیږي په بې انصافي واده نه چلیږي موږ وایو چې پاکستان راسئ په انصاف یې وچلو د دنیا په کم کتاب کې راغلی دي چې د پنجابي به صوبه یي د سندي به صوبه یي نوم به یې ګورنر وي د بلوچ به صوبه یي نوم به یې ګورنر وي او د پښتانه موږ ته آیات راوښیاست
یا موږ ته دغه راوښیي چې ته رانده درګاه یاست، ته خدای مکه الله پاک شړلي یاست د درباره، موږ ته راوښیاست. ولې به پښتانه په یوه صوبه کې نه وي؟ موږ په دې صوبه کې یو، د بلوڅ سره موږ جګړه نه کوو. عزیزانو په پښتانه وایي هوښیار ته اشاره کوه. زه خبره درته کوم، سوچ پر وکړئ. دا اوس دا حکومت دا 2 نمبر حکومت جان صاحب کا خبره کوي، جام کاکو د حکومت د ISI او د IMF په مشرۍ کې 8 کربه روپۍ، 8 کربه چې موږ حساب نوس کولی، 8 معنا 100 اربه یو کرب دی، 100 اربه یار، 100 اربه بیا 8 کربه روپۍ د جنوبي بلوچستان دپاره ایښي دي. ولې دا زه نه یم د دې صوبې؟ زه د بلوڅ سره جنګ نه کوم. 8 اربه چې ستا په خزانه کې درلودې و بلوڅ ته دې ورکولې، 3 به دې ماته راکړې، 5 به دې درته ورکړې، 2 به دې ماته راکړې، 6 به دې درته ورکړې. نو ته په دې ورکوې، خدای نه خواسته غلطه به زما خبره، ته دته په دې ورکوې چې پر دې پر تا ټک کوي. نو ګواته دا پښتون دې ته ګمارې چې ولاړ ته ملا دې ماته څه، ته مې یو ټک وکړه تا ته مې 8 اربه روپۍ درکړي. دارنګه ملکونه نه چلیږي. د عثمان لالا د شهادت په کیسه کې موږ د یو تحریک په ابتدا کې یو. عزیزانو که ته یې فتوا راکړه، دا زما وعده ده درسره، که ته یې موږ ته فتوا راکړه او د جام حکومت موږ په یوه میاشت ونه نړاوه، زه به دا لنګوټه په مځکه کښېږدم، زه به دا وکړم. که پښتون کام فتوا راکړه موږ پښتنو عزیزانو ته، او تا د شا د خوا دوه راپسې وکړه، خدای انشاءالله مړونه وروستیا د خدای نه پر برابري، دا جام به د خدای جاریږي، دا حکومت به پرېږدي. موږ د اخر د چش غواړو، دا خبره خو به ځي، خو پر ده به هم دا الزام لګېږي چې ستا په حکومت کې عثمان شهید شو. دلته اوس یو موبایل کې شته چې زه دلته نه اورم. د ملیشې سپایي دی، هسې اشارې کوم ته، د ملیشې سپایي دی، ګډ دی وایي و ما ته دوی وایي چې ته دغه پښتونخوا والا یې بولې کې دا پارټي دې ته نږدې یې، ته زموږ دپاره کار وکړه، ته دوی پېژنې، کار وکړه، زموږ ته اطلاعات راکړه. دی وایي ما ورته زه دا کار نه شم کولی، چې هر څه راکوي ویډیو میسج یې دی په دغه کې، د ملیشې سپایي دی، د دې وطن دی. بیا کې نوم ملګرو پیدا کړي دروبې ښیي. په اخر کې هغه کړی دی چې وروره دا زموږ په ما پسې دي، وایي ته دوی سره شناخت لرې، خلک په نامه پېژنې چې هغه پلانی دی، هغه نواب صاحب دی، هغه رضا محمد دی، هغه بابت دی، هغه د عثمان بچی دی، هغه د عثمان کور دی، هغه پلانی دی، چې غواړي مهرباني وکړه موږ دپاره کار وکړه. دی وایي ما ورته زه دا بیا د مې خدای داد دی، ما ځکه کاوه دا سړی 3 ورځې مخکې یا 5 ورځې مخکې وژلی. پیغام یې شته، اوس هم زه درته ورولی شم. دا سړی وایي چې زه دومره بېننګه نه یم چې زه د خپل کام پر سر مخبرې وکړم. نو څه به وکړي، خو عثمان لالا راږم شهید کړي. دا الفاظ دي چې په غوښو مې په امبورانو کاږي، زه د کام جاسوسي نه کوم. بل ملګری دی، ملګری څه کوي، خوله یې د خاورو ډکه څه، با پارټي دي دغه سره په دغه کې جګړه کړې ده، د زیري سره، زیري خوارکي په اسمبلۍ کې دغه یې پېښ کړی دی، د عثمان لالا قرارداد چې پر دې بحث کوو. دی ولاړ سوی چې کاکا دا پارټي په خپله په جنګ سره اخته ده، زه ستا نوم نه اخلم، خو یو خواست درته کوم، ګوره پښتونخوا د ګرېوان لاس وکاږه، په لګیا اوسه چې څټه یې هر شی چې څټې. ما ته یو سړي پر قرآن ویلي دي، ما ته یو سړي پر قرآن ویلي دي، او په قرآن ګواهي به خامخا منې. ما ته په کلمه ویلي دي چې زه مېلمه کړم په اسلام آباد کې، دا سړي زه د زیر سره جنګ کړی، په اسلام آباد کې مېلمه کړم چې زه ورغلم یو سړی بل ناست و، ول ده راته ویلی چې د مجلس تر مخه به تاسو سره وپېژنم. ول ما ویل ټیک دی، ورته وویل دا سړی فرض یې که پلانی مړهیل دی، یا پلانی بابړ دی، یا پلانی هریپال دی، د حاجي قاسم زوی دی، یا بل دی، دا د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ، او دی چې دی بریګیډیر پلانی دی، نوم یې زما زده دی، زه یې نه اخلم، ګډ به کار سره کوو انشاءالله.
ولدول ته ولې په پښتونخوا پارټۍ کې یې حاجي قاسم زوی یا بابړ ملګري یا مراڼي یا زموږ سردارانو کې چا ده ورنه ورته ویل سړی پښتونخوا ملي پارټۍ نور څه شي غواړي خو یو آیین به وي د آیین بالادستي به وي په ووټ به حکومتونه جوړېږي پارلیمنټ به وي هلته به اختیار پر دې مجلس سره واوښتی د ده پر مخ د دې پارلمان پر مخ یې راته وویل ولدول زما نوم برګېډر پلانی دی ما ته پلاني کور کمانډر وویل چې پلانی مړ کړه هغه عثمان لالا نه و د پارټۍ بل ملګری چې ما ته پلاني کور کمانډر وویل چې پلانی مړ کړه ول ما ورته ویل داسې نه وژنو سیاسي تور به یې مړو کړو پښتونخوا ملي پارټۍ بیا زه و د پلانی برګېډر سره ملګري سو بیا مې هغه حکومت ړنګ کړي دا پلانی مړ راوستلی دی دا پلانی مړ راوستلی دی دا پلانی مړ راوستلی دی پښتونخوا ملي پارټۍ موږ نه پرېږدو بیا د دغه پهلوانه سره یو بل سړی تللی دی بل برګېډر ده ورده راته ویله چې 12 کاله که دا خپل حکومت کوئ پښتونخوا ملي پارټۍ بیا ولکه په دغه کې ووینې برګېډر صاحب و جرنیل صاحب د ولسونو مخه دا توپونه فرعون ویشتل دا توپونه نمرود ویشتل تا یې پوښتنه کړې ده دا په دې توپونو کې 100 کاله بیا ولکه ووینې موسی علیه السلام د فرعون کیسه تسلیدلې د موسی علیه السلام د فرعون په کیسه کې د خدای پاک یوه ګواهي شته په هغې موږ باور دی موږ ټینګه کړې په هغه کې الله پاک وایي د ظالم او د مظلوم په جنګ کې زه د مظلوم ملګری یم موږ مظلومان یو د موږ سره ظلم سوی دی موږ خلک وژني خلک ودالوي د الله پاک دا ګواهي کافي ده چې الله پاک چې الله زموږ ملګری خدای دې د جان ګردي لښکرې زموږ مخالفې کې بیا به یې ګورو چاره بلا کېده لیکن د هغې دپاره به کلي په کلي موږ ګرځو عزیزه ته چې په هره پارټۍ کې ته که څه په تبلیغ کې ستا د تبلیغ قربان سم 40 ورکوې 3 میاشتې ورکوې کال ورکوې مولوي صاحب د جمعیت علماء اسلام زموږ ملګري دي جماعت اسلامي نور خلک عزیزه په یوه خبره به ځان پوه کوې ته د پښتانه کام تبلیغه یې ته د پښتانه کام جمعیت علماء اسلام یې ته د پښتانه کام ملک سردار ایوب یې ته د پښتانه کام فتح خان یې ته د پښتانه کام قاسم یې چې پښتون کام بې عزت یې خدای نه خواسته ملک ایوب ته حاجي قاسم د حاجي قاسم زوی مړهیل مشو کول پلانې کول موږ به ګرده بې عزت یو د کام د عزت په سودا را روان سوي یو په دې کې به د موږ سره کومک کوو د خولې کومک د هس کومک د دست کومک د پوهې کومک چې هر سره ملګري سو انشاءالله الرحمن عزیزانو بله خبره ته خلک ناوخته د مازدیګر د مخې خلاصو لمونځ به هم کوو که خدای کول نن دنیا دې ځای ته رسېدلې ده عزیزانو ته یې دغه ګورئ پر دې سوچ وکړئ کور ته نن دنیا دې ځای ته رسېدلې ده وایي دا د دنیا حیوانان په حساب وژنئ دا زهریله ماران دا پړانګیان دا مزریان دا لیوان کږیان چغال ګیدړي مرغان دا په حساب وژنئ دا بیا د دنیا ښایست خرابېږي موږ پر دې سوچ کوو عالم دین به هم کوي تبلیغی به هم کوي حاجي ملک ایوب به هم کوي اسکزی به هم کوي ترین به هم کوي کاکړ به هم کوي لر ور به ګر کوي چې هلکه موږ دغونې پرېوتی کام یو چې موږ د زرکو حیثیت نه لرو نن ستا نه د سر حساب ستا نه چې د ژوند حساب ستا بیا د مې ما ترخه خبره ده زه په مجبوري کوم راباندې بوژم ده د دنیا دی منډۍ نه ده پاته چې په هغه کې زما او ستا عزت نه دی خرڅوی په دې ته نه خلاصېږي چې هغه ښځه خو اسکزۍ نه وه هغه ښځه خو ترکې نه وه هغه ښځه خو غلجۍ نه وه هغه ښځه خو درانۍ نه وه پښتنه خو وه یوه نه ده په زراو د دنیا ګرځي دوی بیا وخت ډېر دی وایي لمونځونه صحیح ده پښتنه خو ده ما ته دغه وویل ما هغه ته بد هم وویل د شمن یو سړي راته ژوندی به وي اوري به دا ویډیو به واوري ول ما خښتې راوړلې پنجاب بس خښتې مې راوړې د خښتې داسې نور دغه رنګ خلک یو د شرنګې ښځه په داخلو کې وه ما ته به مخامخ شول ما ځان چپ کې بلې خوا ته ولاړم
بیا چې مو دغه دی به بیا ځان پر ما برابر کړي سړي ته بلای څه بلا قصې د خولې د خاورو ډکه شو څه کوي رالم په لارۍ کې کښېناستم هغه لارۍ په خښتې مې راوړې دا له دروازې د خوا راغله ول سړیه زه به تا ته دغه کېږم ته له ما منډې په څه شوی ول ما ته څه کوې زه څه وکړم ول دې ویل یو چا راوستی یم بلا یې خرڅه کړې نه په ژبه ورسره پوهېږم نه په دغه ورسره خدای ته وګوره ما درسره بوځه دی ملا ماتې در ما لاسپی زه ورته تان نه بیایم ما ژیره چې د خاورو ډکه شو خو راسپروله و دې بیا مو کتله یاره بلا شو ول یو سړی تا ته راوستلی یم پر بلا یې خرڅه کړې یم پلار مې هم دغه عزیزانو دا زموږ د کام دا زموږ د کام حالت دی په دې کې مړ 3 کاله مخکې عثمان الله ته خدای شو وکړي مړونه ګواهي نه کوي 3 کاله د مخکې موږ پر دې کام راوکړو چې وکامه راسې سره جرګه سو راسې سره کښېنو 2 3 4 ورځې یو پسه به راولو یو پسه به راولو پښتانه لګیا ډوډۍ به خورو ملا به هم لګېده ګرد جهان ریډیوګان به راسي په کومه ورځ چې د پښتانه جرګه وه د ګرد جهان ریډیوګان به راسي بیا همت وکړئ تا ته به ولاړې ملا ته به ولاړې پیر ته به ولاړې علي ته به ولاړې ابل ته به ولاړې چې څه کوو موږ به خپله خبره کښېږدو نن د ظلم تناوله که ټینګ هم دي سست هم دي نن دنیا دونه سره رالنډه سوې ده دا جرګه دا جلسه کایشۍ ولاړې دا اوس په امریکا کې خلک اوري دا په استرالیا کې خلک اوري دا په جاپان کې خلک اوري دا په فرانس کې خلک اوري پوښتنه کوي چې دا خلک څه وایي که هغه ورته دا ښکنځل کوي بد کوي بل بد وایي وایي کاکا د خدای لیوني دي ورک یې که هغه ورته وایي چې وروره کام دی وطن یې دی مځکه یې ده سیالي غواړي ملګري غواړي کومک غواړي خپل وطن راټولول غواړي عزیزانو د خدای جهان خلک به زموږ ملګري نه موږ چاته ښکنځل کوو د مدعي مور هم د پښتونخوا ملیان پارټي کارکون ته په سخته نور ملګرو ته په خواست چاته به سپکې نه کوو قرآن کریم دا خبره کوي وایي ښه مؤمن هغه دی چې کوم شی ځان له خوښوي بل له یې خوښ کړي بل ځای داسې خبره کوي چې وروره کومه خبره پر تا بده لګېږي هغه بل ته مه کوه الله پاک په قرآن کریم کې داسې دغه ته وایي خپلو پیروکارانو ته وایي د بل خدایانو ته بد مه وایاست کنې دوی به بیا ما په بدنامه یادوي بل ځای وایي چې په کومو ځایو کې زما نوم یادېږي صرف مسجد نه چې په کومو ځایو کې زما نوم یادېږي هغه ته د قدر په سترګه ګوره ورونو موږ ځان مسلمانان بولو شکر مسلمانان یو مسلمانۍ دغه به هم برابروو موږ خو وایو سر نه په خلاصو قرآن کریم په آخري آیتو کې نن مخه په دې خوا شوه بسم الله الرحمن الرحیم الله پاک وایي وَأَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ته هغه څوک پېژنئ چې د دین دروغجن دی یا دین درواغ بولي بیا یې په خپله ښیي فَذَلِكَ الَّذِي دوی هغه کسان دي یدعو الیتیمه چې د یتیم دښمني کوي ولا یغض علی طعام المسکین ګوره موږ به توبې کاږو الله پاک وایي چې کوم سړی د یتیم دښمني کوي یا د غریب د ډوډۍ بندوبست نه کوي هغه دې د لمانځه سره لاس پرېمینځي هغه دې به ځان نه دخي الله پاک خو ډېر باري ذات دی یتیم سره به ښه کوي د مسکین سره به ښه کوي نو عزیزانو د افغانستان خبره خلک کوي نو ما ته هم دنیا دې چې ته رسېدلې د حیوانان په حساب وژني موږ به حساب مرو دا جرګه غواړي موږ 3 کاله کوشش وکړو عثمان خان بیا د علي و د منظور سره مجلس وکړي سړی چې موږ راوړو پښتانه داسې ټیکرجن خلک دی پښتونخوا راغوښتېده موږ نه درځو په ګډه یې راسې راوغواړئ خو ونسو اوس داسې حالات جوړ دي انشاءالله که خدای کول که مړه مره ورنه وو که خدای کول بنو کې شاوخوا به جرګه راغواړو راځئ به خپل د پوی سره به راځئ د خپل تجاویزو سره به راځئ ټول پښتانه وزیر مسعود د ډیورنډ لاندې خلک کښې به نو 3 کاله 3 ورځې پر وغږېږو یو پسه به راوړه لاله وبه اوس یې مړی دغه کېږي به ملا به هم لګیا سي پیر به هم لګیا سي انشاءالله په سلا کې وایي ګټه ده سلا به سره وکړو هنر به سره وکړو عزیزانو راغلي یو په
په دا تاریخ کې ګرځو. جام صاحب ذکر خو مو وکړي، علي خبره ده، علي وزیر د دې کورنۍ سره زما تعلق د 20 کالو سره. د علي وزیر پلار میرزا علي خان نومېدی، دواړه پښتورګي په پیسو لګولي وو. یو بل ملک ورسره ملک بوستان خان، زه نه پېژنم چې د کوم کلي ملک بوستان کوم کلي ملک بوستان خان به ورسره و. زه چې پارلیمنټ کې موږ وو، دا مجلس هم سره کاوی چې وطن کې دا حال دی. دا په ونیوه کې هېڅ نه وو. په ونیوه کې پښتونخوا ملي پارټۍ په پارلیمنټ کې دا خبره وکړه چې و دغه پاکستانه دا پښتانه مه چېړه. علي ورور یې شهید کړي، زموږ ملګری وو. شاه عالم یې شهید کړي، زموږ ملګری وو. 15 اووه کسان هغه وخت دغه وو. ما موږ دا ورته وویل چې سړی دا د پښتانه مړي ته دی مه بوله، چې خدای مه کړه، دا بې غیرته خلک دي. دا خاموشي دا کام په دې کوي چې دا کام د بدۍ په معنا پوهېږي. هغه چې بدي نه وه دونې مړه سو، کوم بدي کې خدای خبر څه چې جوړېږي. دا موږ ورته وویل چې هلکه دا لمبې به پاکستان سوځي. نن هغه ورځ راغلې ده، بد حال دی په هر ځای کې. دا وزیر، دا مسعود، دا بیټلي دنیا ګرده سوات په زرګونو خلک. نو عزیزانو، علي وزیر هم انشاءالله د دې احتجاجي تحریک له ملګرو سره به مشوره کوو. د دې احتجاجي تحریک یوه برخه په کار ده، یو ځای موږ واچوو د علي د خلاصون دپاره. د پاکستان آئین و هر انسان ته د پارټۍ جوړولو حق ورکوي. د پاکستان آئین و هر انسان ته د خپل ظلم خلاف د خبرو حق ورکوي. قرآن کریم وایي یو د مظلوم شکنځه زه کله کله برداشتوم، الله پاک وایي سپکه وایي چاته مه کوئ، لیکن زه د مظلوم کله کله شکنځه. مظلوم بل چیش لري چې پر سر دې ووایي دی خامخا وایي چې ستا زګه یا ستا پلاره یا ستا پستا. الله پاک لا وایي زما د مظلوم شکنځه هم برداشتوم. دلته موږ ګرد کام په تکلیف یو. تا فیصله کړې ده، ته زموږ نازولي ځوانان وژنې، اوس ګسې په کور راننوتې. پښتانه نن هم مومندو کې، نن هم په مومندو کې چې د چا پلار چا وژلی او زنانه ورسره ملګري دی ټک نه پر کوي. یو زنانه په مومندو کې نن دی ده لکه تیغبندي د بدۍ خاوند چې ځي یوه زنانه ورسره وي، نو دوی ورته ناستې غږ نه کوي. ما ته دلته د دې وطن چا خبره وکړه، ول زموږ د یو چا سره بدي وه، د پښتنو داسې درشه یم پخوا 20 کاله مخکې. بیا زموږ هغه سړی چا مړ کړي، بیا غوفال راواستوئ چې موږ دا دریم وار دی، موږ 2 واره نور درلو تاسې کور ته کښېنستو. دا سړی تاجد له راوتی، بدنۍ به ورسره وه، د اودس تیاري چې به یې وکړه. دا 2 واره موږ ځکه ډز نه پر وکړي چې د ده به واګه په لاس کې وه. بیا د بې ډېره مام سړی که موږ ډز پر وکړو، د ده خوار به دا واګه د سهار به د بې عرضه پروت وي. ول 2 واره موږ خوارۍ کړې وې، ستی کور ته رالو، پر ده موږ ډز نه وکړي. دریم وار چې ده څنګه واګه وتړله، زموږ د ډز وار شو، دی خواره کوي، موږ مړ کړي. پښتانه یې سرداری، نو پښتانه خو د مدعي سره نه حیا کوي. تا میله جوړه کړې که په کور راننوځې، په کور کې بچیان، واړه، مور، پلار، لومړی که ځان څه وکړي. دې دپاره موږ به دا کولی شو، ولې به م کولی؟ دا ځوانان دي لیوني، دا ځوان خدای لکه لیونی سره لمبر چې اوس یې غږولی وی، چا غږولی وی. دا د عثمان کوچنی بچی چې درځئ بسم الله، دا د کوټ تاڼې، دا د کوټ فلانه، په یوه ورځ به کوټه په یورو بدله سوې وه. بیا نو موږ داسې نه یو چې موږ به تازه وژلی یم. حساب به سره کوو، حساب به سره کوو، حساب شته په دنیا کې. قرآن کریم وایي په انتقام کې ژوند دی، په انتقام کې ژوند دی. لیکن موږ داسې نه کوو. موږ عزیزه هر څه کول ستا په مشوره به کوو، ستا په مشوره به کوو. عقل به راسره شریکوې، پوه به راسره شریکوې. د کام په معنا هم د دې دپاره عزیزانو موږ ګرځو په ټول وطن کې، په ټول وطن کې غږ کوو. مستخیر له موږ ولاړو، مستخیر سردار راسره دی، ملګري راسره دي ګرد. عزیزانو کور یې ودان له مستخیرلۍ له سره تر بره
بزدار بلوچ پکښې جعفران پکښې دا نور عزیزان چې څوک وو نیم خلک هغه چې زموږ د پارټۍ نه وو ډېر په احترام رالو ډېر ښه دغه یې وو دغه مړانه د موږ سره مراني عزیز کړې ده هریپال کړې ده بابړ کړې ده دلته رضا احمد مجلس کاوه د بابړ ذکر دی نه چې د خدای مکه ورسره کږه ده هېر سو دا ټکی به هېر شوی زه تکمیل کوم دلته وروره عزیزانو که بابړ یاست که هریپال یاست که مراڼي یاست موږ وروڼه یاست موږ عزیزان یاست دا پارټۍ چې یاست خدای مې لره زموږ د تی ته دا واک درکوو ته په جمعیت کې په اخلاص درته وایم ته د جمعیت د پارټۍ په حیثیت چې کومه نیمګړتیا په پښتونخوا کې وینې موږ ته وایم ته سردار یې ملک یې د اشک د کاله یې عبدالله جان الله دې خدای جوړ کړي ناجوړ دې کړي راغلی و د اشک د کاله یې که خوا غریب مراڼه یې که هریپال یې که بابړ یې وروره ته زموږ کام یاست موږ ته د وروڼو رنګه وایاست چې وروره دا ګامونه سم اخلي پر دا لار سم دی دا څه کاږه سروم نیولي که موږ نه وو موږ په دې ګران یو مجبوري مې دا ده دا د پیغمبرانو مجبوري وه یو سړی به الله پاک اعلان کوي چې ورور ته زما پیغمبر یې د پیغمبر جنت تړلی و محسوم و هغه ته به یې وویل چې وراره ورسه خپل کام ته دا بیان وکړه ډبرې به ته پر سر وړې کاڼي به ته پر سر وړې وهل به ته وړې که دې یو غوټه پیدا کړه یو غوټه که دې پیدا کړه بیا نو نصر من الله والفتح کریم نو چې د پیغمبر دپاره هم شرط دا دی چې غوټه به پیدا کوي موږ خو د خدای غریب خلک یو د کومې خوا عزیزانو راسئ د موږ سره ملګري سئ پر دا الله ولاکه د سره بند شو د نور سره مسله نه ده کړې د پښتانه کام لښکر را جوړ کړه زه لیکلي در کوم زه یې مشري ولا کوم ته په مخه ځه ته په مخه ځه خالي دا وعده به کوې پر شا به نه راغورځې پر شا به نه راغورځې دا زموږ وعده ده ته یې وکړې چې ته یې وټاکې چې ته یې وټاکې ګسر زموږ د وطن کمزورې پښه مې وټاکله چې ور دا سړی یا دا ډله یا لس کسه رابري را وټاکئ ته یې را وټاکئ موږ ته یې ملګري یو موږ ته یې سپایان یو البته مشوره کې به درسره ګډ یو که مشوره د خیر وه د قرآن د لارې وه د پښتو د لارې ویې منئ که پروا نه لري وړه په واخله نو عزیزانو افغانستان خبر به لس پنځه منټه کې کوم لنډه وخت وي عزیزانو د افغانستان ګرد جان پوره وړی روسیان یې په دې معنا پوره وړي دي چې دوی افغانستان ته راغلل بیا چې دا هر څه ویل پلاني پارټي راوغوښتم انقلاب راغلی و پلان او پلان او هر څه چې وه دا رالو بیا امریکې ډله سره جوړه کړه چې دا روسیانو ډېر ظلم کړی دی یو کوچنی افغانستان و د هغه استقلال یې خراب کړی دی موږ د دې افغانستان د استقلال دپاره پیسې درکوو روپۍ درکوو ډالر درکوو توپک درکوو افغانانو خو تیار موږ سرونه لرو افغانانو سرونه پر میدان کښېښو د افغانستان په جنګ کې عزیزان دا هر پښتون باید ووایي د افغانستان په جنګ کې د سکیمو ماسې او سکیمو یو کام دی د ځمکې پر لوړ سره واوسي دا سپین یږ د دې سره ګزاره کوي خیمې میمې یو سکیمونه دی راغلی نور د افغانستان جنګ له د هر مذهب خلک د هر بر اعظم خلک د هر رنګ خلک خدای منونکي نعوذ بالله خدای نه منونکي دا ګرد راغله دلته د یوې ټمبه ماسې وه د دنیا هره وسله استعمال کړه د سعودي نیولې در دغه پورې 4-5 ملکه مسلمانان راغله و ظالمانو نو موږ خو زخمي یو موږ خو په جنګ سره اخته یو درژونو مې سره نیولي دي ته یې چیرې کړي وکړې نور دې ولاړ سي و د سعودي شهزاده ته خو زه د مکې متولي یم ته زه د ګرد اسلام باچا یم د قرآن حکم دی چې دوې ډلې د مسلمانانو په جنګ سره اخته سي ورسې په منځ کې وګورئ بیا چې مو تحقیق وکړ چې ګرم و د هغه لاس وپېچئ او تر هغو مجن ولاړېږي چې روغ مې نه یې ورکړي نور که نه راځي مسلمانو خو ته خو راسه که ته هم نه راځې نو عزیزه موږ ته پاته ده موږ ته پاته معنا پښتنو افغانانو ته پاته ده ما په وار وار خواست کړی دی د طالبانو د مشرانو سره د حکومت د مشرانو سره مولوي فاضل اخوند مولوي ملا برادر مولوي فلانی و عزیزانو خدای ته وګورئ
طالبه فرض کې ته زه پر افغانستان په خلکو ګران یم خو دې خلک ووتل کښېنئ مشوره سره وکړئ یو 6 میاشتې زخمونه وڅټئ بیا انتخابات اعلان کړئ مولوي فضل الرحمن دلته الیکشن کوي پلانی مولوي صاحب یې کوي الیکشن وکړه طالبه که تا وګاټئ بل څوک درځي که نه درځي پښتونخوا ملي پارټۍ سره به دغه مسخیل مراڼی درې کسه موږ به ګرد درس مبارکي به درکړو ته به زموږ وزیر اعظم که دې بایلو ویمن په توپک مې څه تڼۍ سره نیولي دي سره لګیا یو زه سره دا خبره زه بار بار کوم په دې کوم ښه دي خلکو ته ورسېږي خلکو به ویلی ول یاره میدان شغالي سو ما یو پوه سړي څه پوښتنه وکړه ما دا میدان شغالي بیا څه بدای دا څنګه کیسه ده اصطلاح د کردار ډول په پوهېږم نه نو د جنګ شیان خو په حیوانانو کې یارمزریان دي بیا پړانګیان دي بیا یږان دي بیا کاږیان دي بیا لیوان دي بیا پلانا ده اخري پاتې خو نو ګیدړ دی بیا مطلب دا دی موږ به زه وژنو طالب هم د افغانستان دی ځوان هلک دی غریب د 25 کال بل خوارکی چې هلته ولاړ ځوان هلک وردي هغه اوس د وطن په تاڼه کې د مڼې په تاڼه کې مراڼۍ ناست دی خود به دفاع کوي دا مراڼۍ په تاڼه کې ناست دی دا مراڼۍ او ملا مراڼۍ لګیا دي په ګولیو زه وژنم دا جنګ میدان له خو وروره هر ژړغوړی نشي ورتلای زموږ د جنګ سړي خو لکونو مړه سو خدای نه خواسته اخر به جنګي خلک ختم سوي به په میدان به ګیدړ پاتې افغانستان به زموږ د لاسه وتلی موږ خواست کوو تی ته خواست کوو که د چا سره شناخت لرئ مولوي فضل الرحمن سره زما مجلس هر وخت دا اوس 3 ورځې مخکې مې ورسره مجلس و دا یې خبره چې و څه پکې سیاح صاحب ما سیاح صاحب اورېدلی دي د چا به اختلاف سره د قرآن کریم په مفهوم چې څونه سیاح صاحب ما پوه لیدلی دي ما غوږ ورته نیولی دي ما ډېر کم طالبان دي هغه پراخوا ولاړ دی مولانا فلانا پراخوا ولاړ دی مولانا فلانا خو پر دې خو اوس موږ څه وکړو چې یوه خوا ته وګورم هم ته یې بله خوا ته وګورم ته موږ غریبان څه وکړو د چا دا عمر راسئ سره کښېنو افغانستان پاکستان ته موږ دا وایو چې مهرباني وکړه افغانستان باید نه چا خوړلی ده نه یې څوک ورخوړی شي که ستا دا خیال دی چې امریکا در خطا وتل فرانس خطا وتی جرمنۍ خطا وتی پلانی خطا وتی زه ایران تکړه خلک یې موږ یې خوړی شو که د تاسو افغانانو ستا د مور نوم نه کوي زما د مور نوم را بدل ولې خلک دې ته مجبوره کوي چې اخر په پارو کوڅه کې په ګولۍ ضرور یوه خبره بل خواست کوم آخري خبره ده عزیزانو دا د غم بې اودسه حکومت دا د غم بې اودسه ادارې لګیا دي په کلي کې د خدای ناپوه سړی پیدا کړي 10 کاله شینکوپه ورکړي 15 سکیله ورکړي یو کارډ ورکړي بس ته ګرځه په علاقه کې بس که هریپال به عزته کوي که مراڼۍ به عزته کوي د چا پلار تا ته نشي درېدی عزیزانو دا کې مهرباني وکړي دا په هر کلي کې هیله کړي و دوی ته زه خواست کوم دا پهلوانان چې د سکیلانو ټوپکې وسړی و خدای ته وګورئ دا مراڼي و مسخیر و دا زموږ د غرو خلک دا پونده خلک اوسېدلي دا مالدار خلکو به د لاندې پسونه په دوی به راجلا کړه د دغه سره د میا سره نو خوارکي ته به دوې لپې وربشې ورکولې ده به لم ورته ښوراوه چې ورشه راسره کوي د ورشه راسره کوي چې د مني باد راوالوتی دا به پر غاړه لاړ کړي دا د لاندې مار اوس سړی د لاندې پسونو څه جوړوي قسم ده چې داسې میدان کې لکه د لاندې پسونه بل یې ونې کېږدي لا کې د غم کلاشینکوف دا کلاشینکوف ته خپل ورور په وژنې تا وژنې بل څه ولاکه ته وایي عزیزانو پر دې خلکو موږ سره کوي زموږ د کام شریک غم دی افغانستان به خدای خلاصوي الله به خلاصوي ولس به خلاصوي دنیا نن داسې یو خبره وه دروغجنه وه تر اوسه پورې لا نه ده پخه سوې داسې یو غږ اوسو چې شاید افغان حکومت یا امریکن یا پلانا او طالبانو مجلس سره وکړي داسې یو خبره راغله بیا ورکه ده چا نه ده کړې 6 میاشتو دپاره به امن وي ورکه دا د 6 میاشتو دپاره امن دوی جوړ کړي زه د پیسې ډېر ټینګ یم یاره انشاءالله 3 غوایي خو زه خیراتوم 3 غوایي خامخا خیراتوم که مې ونه کړه خیرات 3 خامخا خیراتوم عزیزانو الله پاک دې تاسو ټول ته عزت درکړي موږ ته مې عزت راکړي 3 نارې کوم هغې جواب راکړئ په دې نه کوم چې زه خلک دوکه کوم موږ دا وایو پښتونخوا ملي پارټۍ موږ وایو چې د پښتانه سړي قدرمن سر
باید چې دوه ځایه ټیټ یو ځای چې الله پاک ته پر لمانځه ولاړ کې سر ټیټ نه دی ګران او یو ځای چې دی د مرګ پر تخته یې کې سر دورې دورې کیږي نه دی ګران بل ځای چې د پښتانه د دغه دستار سر چې ټیټ دا بده خبره نو ځکه زه وایم چې راسئ ایمان پر الله ټینګ کړو زه به هم ناره تکبیر ته به الله اکبر دوه درې به نورې وکړو بیا به اوس ګډ منځونه به وکړو بسم الله الرحمن الرحیم ناره تکبیر ناره تکبیر پښتونخوا مراڼی عرفان بابر موسی خیل او تی ټول زنده باد